ستړي مه شئ ګرانو ملګرو وروڼو خویندو مشرانو همزولو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. څنګه چې ما تاسو ته په مخکینیو ویډیوګانو کې درې ګانې ښوولې وې، یعنې نرمه یې، اوږده یې او څرګنده یې. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د ښځینه یا لکۍ واله یې تشریح کوم. نو پر غږ به پیل کړم. د ښځینه یې غږ چې دی ای دی، ای. لاندې ورسره په غږیز تورو کې هم لیکلي. د دغه ښځینه یې غږ چې دی له زورکي او نرمې جوړ دی، ای. او دا یو غبرګ غږ دی په پښتو کې چې په انګریزي کې ورته ډیفټنګ وایي. اوس راځو د کارونې ځایونو ته. موږ ښځینه یې د ځینو ښځینه نومونو یو ګړي لپاره کاروو او هغه هم د غږ له مخې، لکه نجلۍ، ځولۍ، خولۍ، خولګۍ، نړۍ، ډوډۍ او داسې نور. دغه نومونه د مهربانۍ له مخې له ځانونو سره نوټ کړئ. له تاسو سره به د لیکدود په پیاوړولو کې ډېره مرسته وکړي. اوس راځو یو ډېر اړین حالت ته، هغه وختی پیر نه، په بښنې سره هغه د جمع او یو ګړي، یعنې یو ګړی او ډېر ګړي خبره ده. موږ په پښتو کې هغه نومونه چې په څرګنده یې او ښځینه یې پایېدلې وي په ډېر ګړي کې، یعنې په جمع کې په ښځینه یې جمع کوو. لکه تاسو په دغه شین رنګه څلور ګوټي کې وګورئ، یعنې څرګنده یې هم په ښځینه یې او په خپله ښځینه یې هم په ښځینه یې جمع کېږي. لکه خوشحالي او ډېرې خوشحالۍ، ناروغي او ډېرې ناروغۍ، یوه زاري ډېرې زارۍ. او د ښځینه یې بلګې نړۍ او ډېرې نړۍ، لړۍ او ډېرې لړۍ، یعنې یو شان پاتې کېږي. یوازې له نجلۍ پرته، دا یوازینۍ استثنا ده. نجلۍ په نجونې بدلېږي په جمع کې. اوس راځو یو بل مهم حالت ته چې هغه وختی پیر دی یا مغیره حالت. په دوو پیرونو یا حالتونو کې په څرګنده یې پایېدلې ښځینه نومونه بدلیږي. او هغه یو ټول پیر دی، ټول یعنې ملکیت، یعنې ملکیتي حالت چې تل د ده عادت بدرګه وي. او سربل پیر، یعنې چې سربل ورسره وي، لکه پا، لا، تا، لپاره. یو درې بېلګې: خوشحالي، که په جمله کې وکاروو چې ده ورسره وي نو پر خوشحالۍ بدلېږي، یعنې د خوشحالۍ شېبې. ناروغي، لکه د دغې ناروغۍ لامل باید معلوم شي، تر ناروغۍ مخته ده راغلی نو ناروغي پر ناروغۍ بدلېږي. یا خوښي، ستا د خوښۍ لپاره زه هر څه کوم. دا چې له خوښۍ وروسته یو وستربل، یعنې لپاره، او تر مخه یې یو عادت، یعنې ده راغلی نو خوښي پر خوښۍ بدلېږي. اوس راځو یو بل اړین حالت ته، هغه ستاینومونو برخې ته. هغه نارینه ستاینومونه تکراروم یې چې په نرمه یې پایېدلې وي، په ښځینه بڼه یې په ښځینه یې راځي. ځینې، ټول نه، لکه اکثر خو په اوږده یې راځي، خو ځینې بیا په ښځینه یې، لکه
نری نری نارینه بڼه ده په نرمه یې راځي او ښځینه بڼه یې په ښځینه یې راځي نری. کوچنی کوچنی. ګلالی ګلالی. ژوندی ژوندی. تاسو غږ ته پام کوئ که نه؟ نری نری. کوچنی کوچنی. ګلالی ګلالی. یعنې په غږ کې دومره توپیر دی د دواړو ګانو چې دی ښځینه یې څنګه چې مخکې یادونه شوه په زورکي سره پیلېږي او نرمه یې په زور. اوس راځو د ستاینومونو یوې بلې برخې ته. هغه ستاینومونه دي چې پایالی نارینه بڼه یې پایالی پای ته رسېږي او ښځینه یې د دغو ډول ستاینومونو تل په ښځینه یې راځي، لکه بریالی او بریالی ښځینه شوه. توریالی په نرمه یې نارینه او توریالی ښځینه. ننګیالی او ننګیالی. بڼیالی بڼیالی. بڼیالی یا بڼیالی ښکلي او ډولي ته وایي. یعنې کله چې نارینه ستاینوم یعنې صفت په یالی پای ته رسېدلی وي د هغوی ښځینه بڼه تل په ښځینه یې یا لکۍ واله یې راځي. اوس راځو د ستاینومونو یوې بلې ډلې ته او هغه ستاینومونه چې له کړولونو منځته راغلي وي. کړولونه یعنې څه؟ یعنې قیدونه یا adverbs چې په انګریزي کې ورته وایي. لکه یوازینی په نرمه یې یعنې نارینه بڼه یې شوه او یوازینی په ښځینه یې ښځینه بڼه شوه. یوازې کړول دی او یوازینی دا ترې راوتلی. یا باندینی باندینی. باندې هم یو کړول دی او ځایي کړول دی. یا لاندې هم. یا بهر له بهره بهرنی او بهرنی راوتلی. له منځ نه منځنی او منځنی. یا له پورته نه پورتنی او پورتنی. دا ټول کړولونه دي. نو له کړولونو چې یو ستاینوم رامنځته شي د هغه ښځینه بڼې تل په ښځینه یې راځي. دغه بېلګې ډېرې اړینې دي. تاسو یې له ځانونو سره نوټ کړئ چې زر مو زده شي. اوس راځو وروستی حالت او دا ډېر خورا اړین حالت دی. ښځینه نسبتي نومونه چې یو ټبر یا یو ځای پورې اړه لري. لکه نارینه بڼه ننګرهاری یعنې د ننګرهار اوسېدونکی او د ننګرهار ښځینه اوسېدونکې بیا ننګرهاری شوه. یا کابلی او کابلی یعنې کابل کې چې څوک اوسېږي کابلی شو، ښځینه شوي کابلی. یا پېښوری او پېښوری. یوسف یا د ټبرونو نوم چې کوم ټبر پورې اړه لري یعنې نارینه کس چې یوسفزی وي نو په نرمه یې راځي او چې ښځینه وي بیا په ښځینه یې. یوسفزی او یوسفزی. احمدزی او احمدزی. اپریدی او اپریدی. نو دا وه د ښځینه یې د کارونې ځایونه. خدای دې وکړي چې له ویډیو مو څه زده کړي وي او د مهربانۍ له مخې یې شریکه کړئ او پر نورو پښتنو ورونو خویندو میندو یې ولوروئ چې هغوی هم څه ترې زده کړي. نو تر بلې ویډیو پورې مو په خدای سپارم.